سلامونه مې ومنئ ستاسو ورور شیرباز خان ورور په دغه خیله په دغه تمه چې ټول ملګري به روغ جوړ وي او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. ملګرو دا کیتي پیتي واړه ماشومان چې کوم دی موږ سره روان دي او مري مال روډ کې چې کوم دی موږ را روان یو انتخابي واوره وشوه ډېر زیات یخني مو شوې ده خبرې اترې دغه کیتي پیتي ماشومان چې کوم دی راغلي دي او دغه یخني چې کوم دی دی انجویمنټ یې وکړو او ملګرو را سره نور ګبر سره بیا باد کې لګو او دغه ملګري تاسو ته ښکاري حسنین جان را سره دی امجد درویش دی را سره سوید ماشوم را سره روان دی بس یو شعر رومنی زه شعر ورپسې دی یو شعر او ورپسې رسخت وایي څوک ځان کافر کې ستا ښکلا پسې خبرې کوي څوک ځان کافر کې ستا ښکلا پسې خبرې کوي او چا دې د حسن په مذهب باندې ایمان نه وړی ژوند که بېلتانه وی نو مړ به وې او مرګ که د خفګانه وی نو مړ به وې او ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رزق که د خانه وی نو مړ به وې امجد راځه د شعر په لاره راځه هر چاته په زوره ورغاړې وتی یم هر چاته په زوره ورغاړې وتی یم زه لکه تاوان د چا خوښ نه یم بل راځي حسنه چېرته حسنه بچې شعر ویله چې چاله شعر ورځي را وړاندې کېږئ راځئ ملګرو شعرونه به انشاءالله وو شعرونه به م ویلې کېږي دا خوند مزې به مخلي او په دې د نه اجازه تلم چې وایي ولې پکې ستا هغه زاړه لوظونه نه ښکاري او نن خو دې د سترګو پښتنو خبرې نورې دي والسلام